अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नन मोږ په ول کې ملګرو د یو ډیر اهم ټیک او د یو ډیر اهم څه په اړه خبره کوم چې په ډیزاین کې وي زموږ سره تیمز او د ستا قسم ډیزاینونه وي زموږ سره. فار ایگزامپل زموږ سره یو ټاپک ته دلته کې چې دا زموږ سره یو ټاپک ته دی باندې موږ څه لیکل کړي دي کته چې it is a device which input data and process the data and give us information in the form of output. okay وز کار کوم چې لګدا کار کوي کنه کوي ګوري دیتا اصل شکل مغیره چینج کی خو نور دومره صحیح کار چې نه کوي. ټیک شو وز دا به کوم ځکه په کار راځي یا دا کلرز وغیرہ دا پین اپلای کیږي صحیح ده. دا به په کار راځي. فار ایگزامپل زما سره یو ډاکومنت ته دا یو ډاکومنت ته زه اوپن کوم دله مره ټیکس ور کړی دي نو کله چې دا زه په دی باندې اپلای کول غواړم نو په دی باندې کیږي ګور دی خو دې تاسو کوی نه چې کوم یو ډیزاین اپلای کوم کته دی ته دغه تاسو خیال وکړئ باغی باندې سکی اپلای کیږي صحیح شو. دا زموږ سره مختلف قسم ډیر شي ټایټلز وغیرہ دي کوم یو چې موږ غواړو هغه په دی باندې اپلای کیږي. دا کله موږ کلر چینج کول غواړو د ډیزاین کلر چینج کیږي. فار ایگزامپل دا کلر شو د فونټ دا سټایل هم چینج کیږي چې کوم سټایل تاسو فونټ لا مطلب دی لفظونه لور کول غواړئ مور کول شي د ډیزاین. ټیک شو وس دا په دی باندې کیږي او پاغي نه کیږي ولې نه کیږي نو موږ را شو هغه ته الته بچی کا په کوم ډاون نه کی دلته ورس کار کو دی له به هیډینګ ورکو هم ته برا شو په دې کې بدیل ورکو هیډینګ 1 دله چې ما کله هیډینګ 1 ورکو نو هغه سټایل په دې باندې اپلای شو. فار ایگزامپل زه دل ورکوم هیډینګ 2 هغه سټایل په دې اپلای کی وزدا هیډینګ کله هایټ کما نه بالکل هغه څه چې هغه پنا شو کله چې دا بیا سکل کم بیا برش په دې بلک بوس تاسو یې نه په دې کې کله چې موږ دا هایټ کو ټوټل ډاکومنت زموږ سره غټ ډاکومنت د چپاګي کې ډېر شي پیجونه دي 16 17 نو هغه ټول هایټ شو سکرام بیره کو بیا پیجونه ټول اوستو وس کدا زه هایټ کوم نو دا فار ایگزامپل سره کوم ټوټل کم دغه دي دا د سي هایټ کې دي نه مطلب بیا ونه ښکاری موږ په نظر باندې راځي. ټیک شو او کبیا کولاو مده کولاو مده چپټر جو دا به کلیک کوم دا چپټر کولاو شي ماته ټوټل چپټر. ټیک شو بری چپټر کې د نبی نور لینکس دی یو کولاو بل بندوم دا به ډیزاین کیږي نو ماته صداوي چې لکه دا به مونږه څنګه به ډیزاین کې بدا چیزونه څنګه کار کوي نو په دې طریقه باندې کار کوي. تاسو بلول د خپل ټیکسټ لا یعنی هر څه چیز دی بلول نه هیډینګ ورکوي. اوکې د دې لپاره